د خطبې ورکولو نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې ځله آمین وویل. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خطبې ورکولو دپاره حاضر شو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لومړی قدم مبارک په منبر کېښود نو وی ویل آمین، او کله چې دوم قدم کېښود نو وی ویل آمین، او کله چې دریم قدم کېښود نو وی ویل آمین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه مکمله کړه او صحابه کرام عرض شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ مور او پلار دې له تا قربان وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې خو تا هیڅ کله هم داسې عمل نو ترسره کړی یا رسول الله کله چې تا اول قدم مبارک په منبر کېښود نو ودې ویل آمین، او کله چې دې دوم قدم کېښود نو ودې ویل آمین، او کله چې دې دریم قدم کېښود نو ودې ویل آمین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل جبرائیل علیه السلام می مخامخ ولاړ و. کله چې ما لومړی قدم کېښود نو وی فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا چې مور او پلار د هغه په شتون کې زړښت ته ورسیږي او دی د هغوی په اطاعت سره په هغوی ځان ونه بخي هغه دی ذلیل او رسوا شي. ما وویل آمین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې ما دویم قدم په منبر کېښود جبرائیل علیه السلام وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په چا چې میاشت د رمضان راشي او دی احترام ونه کړي او په هغې کې روژې ونه نیسي او په الله ځان ونه بخي هغه دی ذلیل او رسوا شي. ما وویل آمین. وی فرمایل کله چې ما دریم قدم په منبر کېښود جبرائیل علیه السلام وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که د چا په مخ کې ستا نوم یاد شي او هغه په تا درود او سلام ونه وایي هغه دی ذلیل او رسوا شي. نو ما وویل آمین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی فرمایي که زما بندگان د ځمکې د وساحت په اندازه ما ته د ګناهونو سره راشي نو په یوه توبه ټول ورته بخمه. السلام علیکم.